قسم دې زما 20 کلن نوجوان په تمانچه ډز نشي کولی. کور کې چې تمانچه راوالي مور چې جوړې کړي وایي تمانچه په لاس کې راواغستله، تمانچه راغستې، څه قیمت رانغې. دې ته تمانچه ښودل پکار دي. زه نه وایم چې خپل منځني اختلافات پې ګرم کوي، زه نه وایم چې د مسلمان خلاف یې راوچت کوي. ته د تمانچې غم کې زه وایم توپ زده کوي، راکټ زده کوي، پیکان زده کوي، جاز زده کوي. ماشوم هلک چې 18 کالو ته رسېدلی که نه کور کې تمانچه کته پورته هسې کوي که نه مور یې چغې ویې تمانچې راغستې ده، څه قیمت راغی؟ ځوان نه دی د اسلام. دا د اسلام چې 18 کلن ځوان په تمانچه ډز نشي کولی، چې هغه تمانچه نشي کولاولی، چې تمانچه به کولاوم څنګه، بمدوم به څنګه، چې ما نه په هغې کې مرمۍ ونخلي څنګه به یې کولاوم، زه به ماشین څنګه چلوم، زه به راکټ څنګه چلوم، زه به پیکا څنګه، چې په دې نه پوهېږي د آخر پوهېږي په څه باندې. او په ټیک ټاک هم پوه کړي دي، فیسبوک باندې هم پوه کړي دي، په یوټیوب او ګوګل هم پوه کړي دي. 18 کلن خو د اسلام سره مایا ده، ځوانان خو د اسلام سره مایا ده چې دا ستا د وړاندې تمانچه نشي راغستلی. قسم په خدای چې جنکۍ 12 کلنه جنکۍ په تمانچو ډزې کوي، هلکان خدا کنار 12 کلنه جنکۍ په ماشینو ډزې کوي، 12 کلنه جنکۍ پیکاګانې چلوي. دا زموږ د ځوانانو کوم حال دی چې تر اوسه په تمانچه ډز نشي کولی، تر اوسه تمانچه کولاولی هم نشي، چې کولاوې څنګه کړم، بند یې څنګه کړم. درته ښیم 11 کلن هلکان چې په 1 منټ کې تمانچه کولاوي واپسې بندوي، ماشین کولاوي واپسې بندوي. د اسلام د فکر دپاره، د اسلام د بقا دپاره، د قرآن د بقا دپاره، د الله په خاطر دا شي زده کول غواړي.